دا دوهمه ورځ ده چې د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ د ټیسټ لوبې بهیر د میدان د نه چمتووالي په موخه درېدلی او د لوبې د کېدلو او نه کېدلو په هکله هم دقیق معلومات نشته. په ګریټر نویډا لوبغالي کې د لوبې په جریان کې د باران او نورو طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات شتون نه لري او د افغانستان او نیوزیلینډ هغه مهمه سیالي چې په نړیوال کرکټ کې د افغان لوبډلې لپاره له هره اړخه مهمه ده د کېدلو معلومات کې لا نشته. افغان کرکټ بورډ په هندوستان کې د کېدونکې دغه سیالۍ لپاره 3 نور لوبغالي لکه لکنو، دهرادون او کانپور وړاندیز کړي وو، خو د هندوستان د دغه مسؤلو چارواکو لخوا ورته د ګریټر نویډا لوبغالی پیشنهاد شوی وو. دا چې نوموړې لوبه د افغانستان لپاره په نړیوال اعتبار موندلو کې ډیره اړینه وه او دا باید هم افغان کرکټ بورډ وار له مخې په پوره چمتووالي او امکاناتو سره دا ستونزه حل کړی وای. نه یوازې هندوستان بلکې په شارجه او دوبۍ کې هم افغانستان ګراونډونه لري چې د آب و هوا په سمون سره دا هر څه اسانه وو. نیوزیلینډ د هغه وروسته له افغانستان سره دغه مهمې سیالۍ ته زړه ښه کړ چې دوی ته نږدې هیواد استرالیا له افغان لوبډلې سره وار له مخه له لوبلړۍ انکار کړی وو او نیوزیلینډ د خپل بورډ آی سی سی او دولت سره په مشوره له افغانستان سره دغه لوبې ته حاضر شول. باید ووایو که چیرې زموږ په کوربتوب له دې وروسته دومره مهمې سیالۍ د دغه کلیشوي ستونزو له امله نه کیږي نو په نړیواله کچه د افغانستان کرکټ بورډ اعتبار ته صدمه رسیدونکې ده.